انګلستان هیواد 43 کسان ډیپورټ کړل. البته دا کسان څوک ول او ولې ډیپورټ شول مکمل جزئیات په لاندې خبر کې ما تاسو ته لیکلی دی او تاسو جزئیات زما یوټیوب کې هم کتلی شئ. خو زما خبره د هغه افغانانو لپاره دی چې دوی غواړي په دغه اواخر کې انګلستان هیواد ته د اوبو له طریق نه لاړ شي. د خبر په لوستلو تاسې پوهیږئ چې بندرونه ډیر زیات شدید امنیتي حالت کې دي او کچیرې تاسې د اوبو له طریق نه ځئ هلته پناه غوښتنه کوئ نو ستاسې کیس په ډیر مشکلاتو سره به هلته قبول شي او د منفي کېدو او یا د ردېدو چانس به ډیر لوړ وي. نو تاسې خپل تګ ته انګلستان لپاره فعلا ډیر زیات متوجه دې ترڅنګ هر افغان چې غواړي انګلستان هیواد ته لاړ شي متاسفانه اوس د اروپا ته بیرته هم ډیپورټیانې شروع شوي دي. نو تاسې باید خپل د هویت دوه مهمترین سند ولرئ، ستاسې پاسپورت او ستاسې تذکره، ځکه دا په انګلستان کې تر ټولو اساسي موضوع دی چې تاسې داسې د خپل دغه دوه د هویت اسناد ځان سره ولرئ او په دې سره تاسې کولی شئ چې بیا د خپل کیس یا پناهندګۍ غوښتنه ورکړئ.